روژه د الله تعالی په دین کې د نفس د کنترول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملي راز او تر ټولو غوره عملي لاره ده. روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنترول او ضبط کیږي. له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده. د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسیدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده، بل څه نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله وایي ای مؤمنانو پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه. دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روژه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسماني ادیانو کې موجوده وه او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی، روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده چې د ټولو مخکینیو روژو ختموونکې او منسوخ کوونکې ده. په نورو ادیانو کې هم روژه وه، خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د همدا شان نه وه. خو د اسلام مقدس دین داسې سپیڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی. نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه دا د هغه لپاره ختموونکی او منسوخ کوونکی دی. له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپیڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت، آسانی، ګټو، فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز، اخلاقي او عملی ژوند کې لري. نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او را روانه ده ورځ پس دوبۍ، هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روژې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده. په دې نکته کې ډیر شیان په نښه کولی شو چې د هغې له جملې څخه په دې میاشت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی. په همدې میاشت کې اسلامي دعوت پیل شوی. نو په دې میاشت کې روژه نیول په حقیقت کې د هغې یادګار، احیا او راژوندي کول دي چې باید تل د مؤمن په نفس او احساس کې ژوندی وي او د هغه شعور یې په اعمالو کې څرګند شي. د قمري میاشتې ټاکل یو لمریز کال دی چې هغه حمل نه نیولې تر قوته پورې او یو قمري کال دی. د قمري میاشتې ټاکل چې د دې کائناتو او لویو اجرامو څخه یوه نښه ده. له دې کبله ټاکل چې پیل او پای د دې مختلفو صورتونو سره واضح او ثابت دی. د تزویر او د تحریف زمینه په کامله توګه له منځه وړي. نو په دې اساس هیڅ قدرت نشي کولی چې مسلمانان بې لارې کړي او مسئله د تحریف لوري ته بوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ او د دې په لیدلو یې ماته کړئ او که سپوږمۍ د وریځ په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ. اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره قمري میاشت ټاکلې ده، لمریز میاشتې نه ده ټاکلې. په دې کې د الله رب العزت ځینې حکمتونه موجود دي چې د هغو له جملې څخه یو دا چې قمري کال نسبت لمریز کال ته د 11 ورځو په اندازه کم دی. قمري کال د لمریز کال نه 11 ورځې کم دی. په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي. نو په همدې لامل
د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي چې د هغې په نتیجه کې ګورو چې د روژې میاشت د 10 کالو په بهیر کې د لمریز کال په ټولو میاشتو راځي او هیڅ یو ورځ داسې باقی نه پاتې کیږي چې مسلمان په هغې کې روژتینې وي. د دې په ترڅ کې لنډې ورځې هم راځي، اوږدې ورځې هم راځي، ګرمي هم راځي او همدارنګه یخې ورځې هم راځي. نو په دې ترتیب د ټولې نړۍ مسلمانان په مختلفو ورځو کې روژه نیسي او ټول په یو شان د روژې د سختي او کړاو احساس کوي. او که داسې نه وای نو د ګرمو سیمو اوسیدونکي به نسبت یخو منطقو ته د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدل، یعنی یو شمېر وګړو به تل په تودو او ګرمو ورځو روژه نیولی او یو شمېر به تل په یخو ورځو کې، یو شمېر به تل په اوږدو ورځو کې روژه نیولی او یو شمېر به په لنډو ورځو کې. خو په اوسنۍ طریقه کې د یوې زمانې دورې په بهیر کې ټول خلک په یو ډول د روژې سختي او مشکلات زغمي. همدارنګه وینو چې مختلفې میوې او خوراکونه چې هر یوې په یو ځانګړي موسم کې پیدا کیږي. کله روژه د انګورو په وخت کې، کله روژه د توتو په وخت کې او کله روژه د نورو میوو په وخت کې. او د قمري تقویم سره سم روژه نیول لیوې خوا انسان د دغه مختلفو خوراکونو څخه په ځان ساتلو د مختلفو وختونو په بهیر کې عادت کوي او له بله پلوه هغه د ځانګړې نوعې له استفادې څخه یې نه بې برخې کوي. د روژه نیولو لپاره د رمضان د مبارکې میاشت په تعیین او ټاکلو کې یو بل حکمت هم دی او هغه دا چې ټول مسلمانان په یو ځای او په یو ورځ روژه نیسي او دا عمل د مسلمانانو ترمنځ د وحدت، اتحاد او یووالي او اخوت احساس رامنځته کوي. هغوی د انضباط، انتظام او د الله تعالی هر حکم ته د غاړې ایښودلو سره عادت کوي.